د شاهین سریال اداکار عايشه ګل د ژوند په اړه معلومات په یوټیوب کې ډیرو ملګرو غوښتنه کول نو دا د ویډیو مو پرې جوړه کړه. دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک شیر کول مو هیر نشي او یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. دا د 1983 کال د اکتوبر په اوله د ترکیې په استنبول ښار کې پیدا شوی او اوس په 2024 کال کې 41 کاله عمر لري. د دې نوم سیرین پندرلو اورغلو دی او د خپل مسلک پیل په 2008 کال کې وکړ او له یو بل اداکار دیوریم ساتلو سره یې واده وکړ او د نور په نوم یوه لور لري. د خپل اداکارۍ په اوږدو کې په ډیره بېلابېلو تلویزیوني سریالونو او فلمونو کې کار کړی، په ځانګړې توګه په شاهین سریال کې چې زیات شهرت یې ترلاسه کړ. دا خو زیات په سریالونو کې کار کوي مګر یو څو فلمونو کې هم کار کړی چې دا دي: او دا د انسټاګرام اکاونټ او دا نوي انځورونه هم در سره ګورئ. او دا د ځینو سریال نومونه هم در سره وګورئ. اوس مهال خو موږ همدومره معلومات پیدا کړل، که نور معلومات مو پیدا کړه نو بله ویډیو هم پرې جوړوم. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې کېدو نه مې یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان. الحیات آنلاین خدمتونه: ملګرو، په الحیات آنلاین خدمتونو کې د پاسپورت آنلاین نوملیکنه کولی شئ او د ویزو آنلاین نوملیکنه کولی شئ. همداسې د الکترونیکي تذکرو آنلاین فارم ډکول، د نړۍ د هر هیواد ویزې، ټکټونه، د آنلاین سکالرشیپونو سهولت پکې موجود دی. پته: جلال آباد ښار، ملنګ جان واټ، شمس ترین تجارتي مرکز، 4 منزل، 420 نمبر دفتر او د اړیکو وټساپ شمیره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري.